دغه یو نظم دی سوال چې اذیتونه راکه. دا نظم دی چې عنوان یې دی سوال چې اذیتونه راکه مال غمونه راکه. اذیتونه راکه مال غمونه راکړه، ما در په در خاورې په سر تږی نهر خوار مسافر د بل وطن هم کا. ما نه دا ټولې خوشحالۍ واخله دا ټولې رنګینۍ واخله، خو په بدل کې زما دغه یو سوال ومنه، خدایه کابل داسې آزاد کا چې هر پښتون ورته پرانستې تلی شي. ډېره مننه. اول دا نظم دی چې زما په ذات کې یاره نن که بې درېغه خاموشي خوره ده. زما په ذات کې یاره نن که بې درېغه خاموشي خوره ده. زما که ژوند دوزخ دی که پکې اور بلیږي، نو د دې ټول اذیت بې درده ته ضامن یې. نو د دې ټول اذیت بې درده ته ضامن یې. زما د ذاته تنهایی ختمه کا، ژوند ته مې بیرته راشه، هسې نه څه ناڅه شم، او که زه ته شوم قصور به ستا وي چې زه دې نه بخمه خدای دې نه بخي. ډېره مننه. او بس اخري ورکوټی او نظم چې ژوند پرس عنوان دی چې موجودیت ستا د وجود جانانه، موجودیت ستا د وجود جانانه، مال احساس د خوږ ژوندون راکوي. موجودیت ستا د وجود جانانه، مال احساس د خوږ ژوندون راکوي. زما ښه پوخ باور دی که ته مې ژوند نه لاړې، نو زه به ستا له غمه له ژوند د لاس ووینځم. زما ښه پوخ باور دی که ته مې ژوند نه لاړې، نو زه به ستا له غمه له ژوند د لاس ووینځم. خو تا ته یاد دې وي زه ژوند پرسته یم، خو تا ته یاد دې وي زه ژوند پرسته یم. په هیڅ حالت، په هیڅ یو حال، په هیڅ یو وخت کې مرګی نه قبلوم. په هیڅ یو حال، په هیڅ یو وخت، په هیڅ حالت کې مرګی نه قبلوم. ځکه خو تا ته سوال منت کوم چې ته مې ژوند نه مزه، په تا مې زړه راټول دی. ژوند روان دی زما د زړه دپاره، زما د ژوند دپاره. دا لیونی لیونی ګرځه په چم کې ګرځه چې ډاډه درباندې